ای خوږه تیوفیلوسه، زه تا ته د هغه پیښو بیان لیکم چې زموږ په منځ کې پرلپسې تېرې شوي دي، او دا چې تا ته د هغه ټولو خبرو په هکله صحیح معلومات درکړم. په هغه ورځو کې چې قیصر اوګوستوس د روم امپراتور و او هیرودیس د یهودیې حاکم و، خدای پاک خپله فرښته جبرائیل د ناصریې د ښار یوې پیغلې نجلۍ ته ولېږله چې بي بي مریم نومېده. مریمې مه ډارېږه، په تا د خدای پاک فضل شوی دی. ته به امیدواره شي، زوی به دې وشي او نوم به یې عیسی کېږدې. دا به څنګه وي؟ زه خو پیغله یمه. روح القدس به په تا نازل شي، نو په دې خاطر دا سپېڅلی ماشوم به د خدای زوی وبلل شي. د هغه بادشاهي به تر ابده پورې وي. بي بي مریم خپلې خپلوانې الیزابتې کره لاړه چې په زاړه عمر کې د خدای د مهربانۍ له مخې په هغه وخت کې امیدواره وه. الیزابتې، مریم جانې، ته په ټولو ښځو کې بختوره یې، کیدونکې ماشوم دې هم بختور دی. ستا سلام یې چې تر غوږونو شو، په ګېډه کې مې ماشوم په خوشحالۍ وخځېد. زړه مې د خدای ثنا وایي، روح مې د خپل ژغورونکي خدای څخه خوښ دی. د نن نه وروسته به ټول خلک ما بختوره بولي. ای د ناصرې د ښار خلکو اوسیدونکو، دا واورئ چې د قیصر پادشاه په حکم د یهودیې او ګلیل د ولایتونو سرشمیرنه کیږي، نو ټول نارینه او ښځینه دې په خپل آبایي وطن کې نومونه ولیکي. نو بي بي مریم او خاوند یې هم د نوم ثبتولو دپاره بیت لحم ښار ته راغلل. خو هلته په سرای کې دوی هیڅ ځای ونه موندو، نو بیا یوې غوجلې ته ننوتل. هلته نږدې څو شپانه وو چې د شپې لخوا یې د رمو ساتنه کوله، چې ناڅاپه د خدای ملایکه ورښکاره شوه او د خدای پاک نور د هغې ګرد چاپېره وځلېده. نن د بیت لحم په ښار کې ستاسې ژغورونکی زېږېدلی دی. هغه مسیح او څښتن دی. شپانه په منډه د ماشوم لیدو ته راغلل او هغوی لومړي کسان وو چې د ژغورونکي د زېږېدو زیری یې خپور کړ. ماشوم